محترم احساس خټک صاحب ته خواست کوم چې راشي او شعرونه ووایي. السلام علیکم ورحمۃ الله. مشرانو ته اجازه اول خدا هارون رشید صاحب ته مبارکي وایو د دې کتاب صرف په پښتو شاعرۍ کې نه د پاک فوز د پښتنو په ژوند کې ډېر لوی کردار دی. یو کتاب ونده دا دلته خلق مقدس دي د کتاب تقدس نشته. دلته خلق مقدس دي د کتاب تقدس نشته. د منبر وینا بالا دا د محراب تقدس نشته. او دا ړاند کڼ فکرونه د الفت په ګلدرو کې دا ړاند کڼ فکرونه د الفت په ګلدرو کې د کیکرو کرونده کړي د ګلاب تقدس نشته. وړوکه ونه نظم دی او ته بوته وای چې د فکر ستوري په لمانځه ولاړو او د خیال سپوږمۍ امامت کولو او تیارې د ذهن یې د خولان دی عقل او خيار یې دلالت کولو او غر د ضمیر یې مخامخ ولاړو میزان پلاس یې قضاوت کولو هلي د ژوند یې په سجده پرتی وي ورته په وخت کې شک سندره ویلې وهم لهر لوري غوبل جوړو د بېمانه منطق سندره ویلې هلي د ژوند یې په سجده پرتی وي ورته په وخت کې شک سندره ویلې او وهم لهر لوري غوبل جوړو د بېمانه منطق سندره ویلې او د تاریخ ټول افسانې به دوي د تاریخ ټول افسانې به دوي یو سو کیسو د حق سندره ویلې علم لجب سرناره کولې علم لجب سرناره کولې د فلسفه رونق سندره ویلې انا د سوچ په مناره ناستوا ځان ته تل د ځان کیسې کولې دلیل پستړی ځان د ستړي بحث د ستومنتیا امکان کیسې کولې عمل د ډیرو وظیفو په میاس کې عمل د ډیرو وظیفو په میاس کې ورخطا شوه او ضعیف ناستو احساس د ژوند په قاعدو تړلې د یار درشل کې په تکلیف ناستو. ډیر مننه